سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټوله روغ او جوړ یې. زه یم اسدالله ولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته ښیم چې موږ څنګه کولی شو د یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته د فیسبوک ام بي هم د انټرنیټ ام بي ولیږو. یعنې ملګرو تاسو به دا معلومات چې موږ تنها کولی شو چې موبایل څخه پیسې ولېږو. موږ نو ډېر ملګرو دا وایي چې موږ نشو کولی چې یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته امبیانې ولېږو، خو موږ یې کولی سو. څنګه یې نشو کولی؟ دا هر څه ملګرو امکان لري که چېرې سړی زړه تله زحمت وباسي. نو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته کوم چې موږ څنګه کولی شو یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته ام بي ولېږو. یعنې ام ټي ان څخه ام ټي ان ته، روشن نه روشن ته، غوان بي سیم نه غوان بي سیم ته، همدارنګه اتصالات نه اتصالات ته یې کولی سو. نو ډېر اسانه خوندوره طریقه ده. هیله چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ویډیو سکیپ نه کوئ. نو دې لپاره ملګرو تاسو یو سیم کارت څخه بل سیم کارت ته امبیانې ولېږئ. ملګرو دغه یو اپلیکیشن ده، د ایمرس په نوم اپلیکیشن. دا اپلیکیشن باید تاسو را ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ کولو لپاره ملګرو تاسو به راسئ پلی سټور ته. پلی سټور کې راغلي دلته ولیکئ ایمرس. صحیح ده ملګرو، دا مو ولیکو، دا به څنګه سرچ کړئ. نو دا مو سرچ دا اولنی اپلیکیشن ده ملګرو. دا اپلیکیشن باید تاسو را ډاونلوډ کړئ. ما دا اپلیکیشن الریډي ډاونلوډ کړی چې ما څخه اپډیټ نه غواړي تاسو که چېرې دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کوئ نو دا اپلیکیشن دجې نه را ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو دا اپلیکیشن هر کله ډاونلوډ کړئ، اپلیکیشن به را خلاص کړئ. بښنه غواړم ملګرو. نو اپلیکیشن ملګرو را ډاونلوډ کړو، نو دا اپلیکیشن مو بیا را خلاص کړئ. اپلیکیشن مو سره خلاص کړئ، یوه شېبه ورته انتظار وکاږئ ملګرو. دا څنګه ستاسو ته هره شبکې هر شی ځان ته ښکاري. دا د ملګرو روشن کې غواړم د اولنی د ملګرو خدمت سرویس. نو په دې خدمات سرویس باندې باید تاسو کلیک وکړئ. خدمات سرویس ملګرو کله د ګور چک بیلانس ته، دریافت قرضه ده، افزودن کردیت تنظیمات، ای پی ان ده، فعالسازی 3G ده، ارسال کردیت، ارسال ام بي انټرنیټ. دلته ملګرو یو آپشن ده لیکل ارسال ام بي انټرنیټ. نو په دې به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته ملګرو تاسو باید شمیره ورته انتخاب کړئ. نه عددي شمیره باید تاسو ورته انتخاب کړئ. صحیح شمیره مو ملګرو ورته انتخاب. دلته لیکلي مقدار یعنې څومره پیسې غواړئ تاسې ولګئ. نو زه مثلا غواړم 10 MB. صحیح شو. دا به څنګه کوو؟ ارسال باندې به کلیک وکړئ. ارسال باندې ملګرو چې کلیک کړو نو داسې صفحه به تاسو ته راسي. نو دې باندې تاسو هر سیم کارت کې چې هماغه یې همغه ځای باندې به کلیک وکړئ. یعنې ستاسو سیم کارت چې کوم پکې ثبت دی، مثلا اول کې نو په اول کې کلیک وکړئ. که دویم کې سي نو دویم کې کلیک وکړئ چې تاسو امبیانې به څنګه سي ملګرو ولېږل سي. نو دا وه د امبیانو طریقه. مو غوښتل چې بل سیم کارت کې ولګئ، هغه به تاسو بیک شي. مثلا دا غواړئ ام ټي ان کې ولیکئ ملګرو. یو په ام ټي ان کې فکر کوم دا طریقه کار نه کوي. یو ام ټي ان نمبر نو ټولو شبکو کې فکر کوم دا کار کوي. فکر کوم رښتیا روشن بښنې سره سلام سیم کارت کې هم دا طریقه کار نه کوي. یوازې سلام او ام ټي ان کې امبیانې نشي لګوی. نو ټولو کې څنګه کولی شو امبیانې ولېږو. نو مثلا که غوښتل هم اتصالات سیم کارت کې ولګوئ نو په دې خدماتو سرویس باندې به دلته کلیک وکړئ ملګرو. دلته لیکلي ارسال ام بي، په دې کې هم لیږلی شو. دې هماغسې طریقه ده ملګرو. په دې به کلیک کړئ، دلته به شمیره ورته انتخاب کړئ. لاس عددي شمیره به ملګرو ورته انتخاب کړئ. شمیره مو څه ته ولې کارونه کوي؟ بښنه شمیره خو دلته لیکل کېږي ملګرو. چې کله شمیره ورته انتخاب کړو نو ته به مقدار ورته ولیکئ. دا به څنګه په ارسال کلیک وکړئ، هماغه رقم کېږي نه ملګرو. خاص د دې کوډ څنګه له بل سره فرق کوي. نو دا د اتصالات کې د لیږلو طریقه ملګرو. دلته په افغان بیسین کې موږ کولی شو صحیح ده په روشن کې چې ام بي هم قرض واخلو. دلته روشن ته ملګرو راسو، دلته موږ کولی شو څنګه شو ام بي هم قرض واخلو. دلته لاندې یو آپشن ده ملګرو لیکلي قرضه انټرنیټ. په دې باندې کلیک کړو. دلته موږ کولی شو ملګرو انټرنیټ څنګه کړو قرضه واخلو، ځکه چې دا روشن ډېر پخوانۍ شبکه ده. صحیح ده ملګرو. او په دې افغان بیسین کې هم ملګرو موږ کولی شو امبیانې فکر کوم په افغان بیسین کې ملګرو دا طریقه کار نه کوي. نو دا هیله ده چې ویډیو مو خوښي او ښه مو ورته زده کړې وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تاسو ته مو د کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرته چې یاست ښاد او اباد اوسېږئ.